السلام علیکم ستړي مشه زه وکیل خان یم او راغلی پیپر سره دا وګورئ نن دته په امریکا کې زه نرخونه درښایم هغه خبره روژه شروع شوې ده که نه چې په روژه کې ریټونه څنګه دي نو جان محمد به راځي جان محمد به راته وایي او کیسې کوو دلته ملګري نور هم راغلي دي او دې سره به خبرې اترې کوو که نه چې څه کیسې دي لکه دا یو ښه نه خو چربي پې نشته دي لم نشته دی ګډو یار دلته کې کلي وطن کې خو چې کم دی نو دا خبره چې د ګډ لم وي خو داسې بل شانتې ګډ دی جان محمد نه تپوس کو چې څه کیسه دی خیال هم دی ورته دې ګډ ته لکه څوک مې نه په ښکر مې اوچت نه کړي یو پکې دلته کې ښکر هم دي دغه چیلي ته وګوره ښه برابر ښکرې دي دیو ته وګوره لکه هغه داسې ماته زوړ هم ښکاري یار ښه جان محمد دا ګډان خو زه بدل غونته دي یار دا شولم د وکیل لالا شولم مطلب او د تا څوک چې لیدونکي دي ټول ته سلامونه ورسي دا شولم د یو دا سره امریکن بریډ دا دا میټ های کوالټي دا قیمت هم فرق کوي دا په څو دی اسی قیمت په څو دی دا قیمت د شپږ سوه اووه سوه د ماینس کې دی شپږ اووه سوه ډالر کې دی ښه وزن چې دی 145 پاونډ او 150 پاونډ 170 پاونډ ها دا وزنونه دي صحیح ها او دا خبره چې ریټونه مې راغورځولي روژه کې که نه سیوا کړي دي نه سیوا شوي دي مارکیټ نه سیوا شوي دي او که نه دا خبره طوفان وي چې طوفان وي ډېر نقصان کړ ما ته به کم ګډ راکړې اوس کم یو ګډ اوسم دا ان شاء الله ته وویل وایي فیټ زیات نه لري چربي ونه لري رایټ وا دې څه کې ما ښکر کې کم یو صحیح دی دغه دوا دا یو ته په کیسه کزان لاخلي کم یو باخلي بس راټینګ صحیح ده براون اسه دې مارکیټ ریټ سره دی وخت کې د دو سره دا لکه $450 دا لکه ریګولر ډیز کې دا مونږ 390 10 خرڅو خدي وخت سلونیم سوا دی واسه سلونیم سلو شپته فان دی واجی رايټ صحیح ده سم رمضان دی واجم دغه شوی دی بس روزه دا سیزن دی دا خبره محمد ته لو برابر جان محمد خبره خو مورې دلته نور ملګری راغلي دي سلام السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم په خیر ستړي مشه نوم د خیر جوړه خیر دی ماشاءالله که څوک کله کاډی دی چولې دي وطن راغلي دي که نوم سره نوم غلام رسول ده غلام رسول صاحب تاسو صفی الله دانش السلام علیکم تاسو زما نوم عبدالرحمن ده عبدالرحمن اصل راغلی ساخله ولا چې موږ یو پسه ته راغلی چې یو پسه واخلو ها دلته ولې راغلی دې ته ولې راغلی دا جان محمد بشناخته جان محمد لا راغلی یو کنه زم غوړې قسم دې جان محمد پسې راغلی ما فارمونه خډیر دي خو کدا چې جان محمد پسې راځي جان محمد چې کم دی نو دا خبر دغه تو محمد تو وای ما راوځي خلک راځي محمد او دا خبر او تاسو یو ځای ټول او موږ یو ځای راغلی په ساده او څنګه خو هم کو کنه پکې صحیح او دلته نږدې پاتې کېږي ژوند څنګه دی روژه شروع شوې ده روژې کې څنګه حساب بس نن خو اوله ورځ ده روژې هو ښه تېرېږي هسې تېر روژې هم تېرې کړي دلته کې څنګه وي د کلي وطن نه څومره مختلف وي څومره بدلې وي ډېره مختلف وي نو کلي و اذانونه اورې سره تېر سره جماعت په جومات کې دلته هغه شی نشته بس خپل اتاق کې به یې کله به تېرې بس موبایل ته به ګورې موبایل کې څه جومات سکیجول درکړي په هغه سکیجول به روژه ماته باغې به روژه ماته ښه او تاسو څومره مودې نه پاتې کېږي دلته 4 کاله کېږي ښه نو څنګه ژوند څومره بدل دی ژوند خو د هغې دې ځای ته ډېر فرق دی ځکه د دې کلچر د هغې کلچر ډېر زیات فرق کوي دلته به کار کوي او ځان ته به خپله تیارې هلته خو بس ادې جان وي نو فیملی سره دی نه موږ یو مجرد سنګل ته یو مشکل دا دی زه خو یم ما ته خو چې کم زه خو یم چې یو مزې په دغه ژوند کې دی اوس د کار ستړي زو ځان ته به تیارو جماعت ته او پر شمې به تیارو به یاره نن ما سره لاړ شي خو غم نه ده او پاتې کېږي چېرته الکسندریا کې زه وډ برج کې پاتې کېږم نو تاسو خو ډېر لرې نه راغلي زه بیا نن زما مېلمانه شئ نور ملګري هم دی به تلته ښه شی وي هغه په تمه سمه جان محمد ته را کیسه روانه کړه کنه صحیح ده السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حال دی څه نوم دی څنګه خالد خالد د کوم ځای دی د افغانستان خو لوی افغانستان دی کنه ګوره ما ته ها کونړ وي ما د کونړ په سین لاو کا اته څنګه د کونړ سین دی خو راوړی دی بس مجبوریتونه نور سوای او ګلابونه نور سوای کنه خاص بس کلی وطن سره تماس کې رابطه کې او الحمدلله بس زور او دلته چې ته پاتې کېږي دلته مریلینډ کې مریلینډ نه دلته راغلی ورجینیا ته او بالکل زما نیم ساعت ولګی چې دلته راتلم تاسو په 1.5 ساعت لګی موږ تقریبا 1 ساعت او 10 منټه ولګیدل 1 ساعت او 10 دقیقې ښه
20 minutes ها او څه پسې راغلی یې بس موږ هم راغلی سو په څه ان شاء الله دغه جان محمد مونږ ته ویل دغه یو امریکایي ورژن کې دا یو دایم خوښ کړی تاسو یې ښه دا دې په څو درکو نو قیمت یې تر اوسه راته نه دی جوړ کړی خو همدغه ها 560 100 کې منځ کې دی ها 1500 شپږ ترمنځ دی صحیح ده پیشوګانې مې ساتلې دي خوشحال تاسو نوم د السلام علیکم الفت د کوم ځای دی د ننګرهار د ګلو خار ما سره غواړي ایو ایالت ایو ولایت پورې چې کم دی نو سره شیرونه راته یاد دي نو داسې یو ځای راغلی ما سره مونږ یو ځای راغلی وو ها او تاسو صحیح نو دومره لرې راتلل او دلته مطلب د جان محمد پسې راغلی ټول بالکل ټول جان محمد راغلی وو جان محمد بس جان محمد پیژني نو بس مننه کوم تاسو ته خبره میریلند نه راغلی تاسو ته مې نور ملګرو ته مې نن زما میلمانه شي خو هم نه ها تاسو مولې دا غټه خبره ده تاسو زه خپل ډیر زیات خوشاله شوم تاسو په لیدو باندې مننه ته بس ان شاء الله خبره طریقو زری بده کې ګرځم نو خدا چيلي دی وسره تو ګوره بس اکه شی دی یار والله چې کم دینو او دا فارم چې کم دینو د کشمیر سره تعلق لرونکي یو تن دی جان محمد وسره کار کوي او دغه حساب سره او دغه ګډان دي دغه بيزان دي دغه پښوګان دي او زر اعظم دی خو خاجانه ورته ته ورتلې شي یو خو پکې داسې جرګي کوي دا ځای جوړ کړل دلته کې کنه د امریکا ورجینیا ریاست ته او دلته کې بیا حلالي دي کې حلالي او دا زه فکر کوم چې د افیس ته لکه بس سړی مالدار شوی دی اوس ښه په افیس یې غټ کړی دی مخکې پکې دا شی نو او دلته کې حلال کې ځوړند دي کې مړه بس به ویل که ځوړند ما بودې خوا شو الله دې راته معافي وکړي خو چې مچان نه راځي دا شی مو ته لګولې موږ به بار لړ شو او ما گاډي ما غځې کې ودرولې کافي بیزی دي کنه او ډېر لوی فارم د سپې بیل ساتل سپې هم نه خوري او دغه مو سره شته ویلو مو سره شته کنه نو ویل کوړې ویل بم درکم بس بیا خو کار سم دی چې ویلم راکې د خبره شو دا سره نور شي پښو څنګه ترور ته ولې خپه وګی دا که ولې وسران مسله سره دا سپریات کول غواړي وګی ها دا بل مو پسې راغله لکه بل پښوګانې ساتي پښوګانې سولې ساتلې چې منګه کان ناراضي کنه او منګک چې راشي نو بیا پکې خو پکې چرګان هم دي چرګانو خو عالم تاسو بوزم خو راغله اول داسې چکرو دا ټول کسٹمر د دی راغلي زموږ سپین خانه غځي کې ولاړ دی دا مالک کور دی دغه سره خو ازمکه د سپیس ساتل دي گاډي ساتل دي راشه دی خو چې کم نه تاسو دی خو هم بوزم دلته مخکې تاسو ما راوستي او دا خبره مونږ دا ګوره چې کم نه د کشمیر سره تعلق ساتي په خپل د آی ټي جاب کوي نوکری کې دلته سره جماعت جوړ کړی دی چې که څوک مونږ کوي چې دام د تاروخه مخه دا مزه په خار کې دي مړه تاسو به هم سیاست ساتي تاسو به وایي چې نه اسلام په امریکا کې کنه اسلام زموږ کلی کې ولکته دا غنم دی اسلام په امریکا کې دا جماعت دی سره خدل خلک راشي منځونه کوي پکې بس ټول تنظیم یې پکې جوړ کړی دلته کې مصلی پرتی دي یعنی مازونه پرتی اخو سره چرګان دي کورونی راشه کته دیږي کنه دا خبره یو ترور خو دې بار راوته را چرګ ترور یادو ما کنه دا او زما لاس را پیدا ټول شیټ دی په دې کې دا سرویس ساتلی دی لړ شي میلیونه په 200-300 روپے راولي دلته کې چې کم نه مونږ پښتانه دلته کې ډېر زیاتې پیسې دي وسره خوږی چې کم نه وږي بس بیا مطلب نور کارونه کوي دا ته وګوره دلته بس لړ شو دا به کولوکو خټیم ډېر زیاتې ما بوټان خو لړی بس چې کم نه ما په سټو کې ولاړل پچو کې دا چرګ ته وکړه دا سره چرګ کنه او دا ولا چرګ ډیران ته وګوره لکه کلی ډیران دی او کنه د رام مزي په خار کې ډیران وته جوړ کړی دی ټول چې سرویس کوم حساب کتاب کوي او دلته غوځي خو سدي سبزي کوي دا کوم یو داسې ټوخیږي خطیتر دی وسره تیتر هم دی پکې تیتر دغه دی تاسو ته بخکاری یا نه دا دی تیتر ولې ساتل دلته کې کایوټیز دي ځنګلي سپي دي هغه راځي چې د چې کوم نه تیتر ډېر روان چغي وي دلته کې خټیم دي او دغه دنه ځکه او دغه کې کمتر هم ساتل وي کمتر وته وي کسه پیجن وته وي کسه خټ ډېر زیاتې سپیا کنه شم تاسو په مخ کې بیا چې کم نه سکو مونږ یو ملګری چې کم نه لګیا یو خو مهرباني وکړه زه غوړځنی شیزونه ګورم ډېر زیات خپه شم کنه خپه پدې شم هغه یو تن دی ویډیوګانې جوړي نو اوستار چا ګوره چې کم در سړی په خپل خبر کې سملی نو باید چې مونږ یو بل روم ورکو خدا ځنه پښتانه وته کتاب د مین نه کنځلې کوي دا څه مور خور لکه دا خو ګورس سړی چاته چې عزت نشي ورکول نه بیزتی د چانه راکول په کار کسو کر سکی ګوره کې دي شي غلط کی زما ته غلط خبر بنسټ چرګم پکې دا غره کنه ځنه کارونه پکې دي چې زمام غلطي خو زه په خپل خبر کې سم لمایار نو باید چې کم دینو مونږ چې زړه خو 2000 نه کوچا غس باندې بس تیریږي او ځنی شي زونه خلک چې کم دینو ګوره د سوشل میډیا د فایلونو وسړي د وکیل خان په شان دي نه چې د الله د رضا لپاره ویډیوګانې جوړي پوه شئ
نور خلک چې کوم نه په دې باندې خپل په دې سوشل میډیا باندې خپل کورونه چلی نو کورونه چلی د هغې لپاره مختلف طریقې بیا ویورس بیا لکه مثال د کمپټیشن دی که نه په یو کلي کې 2 دوکانونه دي یو دوکان ته به ته بول یو دوکان ته ځې خو هغه به تاله یا ریټ ښه درکړي یا به کوالټي ښه وي یا به کاکا کړه وړه به ښي که نه کیسې میسې به دغه شانتي وي مچې هم ساتلي دي راشه مچې هم درته روښیم نو بیا پکې ځینې خلک چې کم دی نو د نن سبا چې کم دی ټیک ټاک دور دی او دا خبر هر سړي پکې خپل اصلیت وښودو که نه چا پکې چې کم دی نو چا څه وکړل چا څه وکړل نو هر سړی خپل اصلیت ښیي نو کیسه دا ده نو خو بیا د موږ هر چا ته دا حق نشته چې بل سړي ته کنځل وکړي هغه هم د خور او د مور مړه دا مهذبه نړۍ ده سیولایز سوسایټي ده که نه او دا خبره چې څوک څه هم کوي نو بس خپلو اعمالو ذمهوار دی نو دا خبره تر رایا شم چې په دې ویډیو کې هم درته در وکړم او بس دغه کیسې دي نورې کیسې څه نه کول غواړم خو د کنځلو نه ډډه وکړئ باید چې کوم دی په دلیل باندې خبره وکړو یو بل څه چې او کوم سړی چې کنځل کوي جګړه کوي هغه بې دلیله وي هغه سره دلیل نه وي زه د سکول استاد هم نه یم نه سیاستدان یم او نه چې کوم دی داسې غټ لیډر یم یا چې کوم دی داسې نه دومره مالدار یم نه را سره پیسې شته چې تاسو ته تقریرونه کوم زه خپله غریبي چاڼوم نه او دا خبره په هغه غریبۍ کې بس لګیا یم او کیسه هم دغه شانتې روانه ده نو تاسو رانه خفه نه شئ او زه بس نو ویډیو مو کتل زه راغلم ریټونه مو کتل ریټونه سیوا شوي دي نو بس څه خو دلته خیر طوفان تېر شو د اورې طوفان تېر شو د هغې د وجې ډېر چرګان ډېر څاروي ډېر ځناور چې کوم دی نو مړه شوي د هغې د وجې سپلای او ډیمانډ والا کیسه هم ده زه به تاسو ګروسري دوکان ته هم بوځم زه به تاسو جوماتونو ته هم بوځم زه به تاسو مدرسو ته هم بوځم او دې روژه کې هم ښه ګرځوم او پوره سولر یې پې لګول دا شی چې کوم دی نو په سولر باندې چلېږي راشه که تودېږي نه وینې شیشې پې پرتې دي کلي وطن و غل به تې وړو د لوی الله په امان